نن سوال یو ورور دا کړی دی چې یو سړی حافظ قرآن یاد کړی نو د ده جسم په قبر کې خاورې کیږي او که نه او چینجي د ده دا بدن خوري او که نه الجواب وبالله التوفیق دې کې شک نشتی چې قرآن کریم یادول دا اوچت عمل له قرآن کریم یادول په هغې باندې عمل کول د هغې ترجمه یې زده کول د هغې تفسیر یې زده کول دا ټول اوچت اعمال دي او ډېر اوچت اعمال دي نو چې کوم سړی قرآن کریم یاد کړي عمل پې کوي زده کوي نورو ته یې ښیي دی په اولیاء الله کې د الله په ملګرو کې راځي خو داسې څه حدیث نه دی معلوم موږ ته العلم عند الله چې په هغې کې دا راغلي چې حافظ قرآن په قبر کې کېښودی شي نو خاورې نه خاورې کوي بدن ولا نه خوري داسې څه نه دي راغلي په صحیح حدیثونو کې دا خبره دلته بله یاده ساتئ اهمه د یو سړي خاورې کېده په خاورو کې دا ګورې د دې دلیل نه دی چې دا سړی بېدینه دی لکه اوس د پیغمبرانو باره کې خو نص راغلی چې پیغمبران د هغوی بدنونه الله حرام کړي دي په څه باندې په خاوره باندې دې باره کې خو نص دی خو د هغې نه علاوه شهید شو عالم شو تقوادار بنده شو او حافظ قرآن شو دوی باره کې څه نصوص نه دي راغلي چې دوی نه خاورې کیږي نو کیدی شي چې خاورې شي او کیدی شي چې خاورې نه شي کله داسې هم کېږي یو سړی ډېر وخته پورې الله یې وساتي او شوي دي چې تاریخ کې داسې شوي هم دي ډېر نیکان بندګان د الله ډېر وخت بعد قبر کولاو شوی دی او هغه روغ رمټ پروت وي او داسې هم کېدی شي چې جسم د هغه خاورې شي او دا به د هغه څه بدی نه وي چې موږ وایو دا سړی بېدینه و دا خبره هم یاده ساتئ چې کله ګورې د خاوره کې هم فرق کوي یو نیمه خاوره بدن ډېر زر خاورې کوي او یو نیمه خاوره داسې چې هغه زر د بدن نه خاورې کوي نو ټولو خبرو ته کتب پکار دي خو حاصل د جواب دا دی چې دې باره کې څه صحیح حدیث نشتی چې په هغې کې دې دا راغلي چې یو سړی قرآن یاد کړي حافظ قرآن نو د هغه بدن نه خاورې کېږي والله اعلم